Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. د سکیچ څلورمې برخې ته ښه راغلاست. دې برخه کې تاسو ته د بټنو د کلیک کولو او په د کلیک کولو مثلا کاریال ته داخلېدل، باید یو لیست ته راشي او د کتاب په اړه باندې مثال یو څه ورته ښکاره شي، ډیالوګ ورته ښکاره شي او کاریال بندول او نور کارونه. مثال د دې کلیکونه درته څنګه کولی شي دغې ته کلیکونه ورکړو. مثلا لومړی به د کاریال ته داخلېدل، نو موږ د دې لپاره یوه صفحه جوړه کړو. مثلا د جمع علامه باندې به کلیک وکړئ، دلته به ولیکئ لیست. دا باندې چې کلیک وکړ بیا به ایډ اضافه کړئ. دا به دلته به راسئ ورډ کریټ اکټیویټ ته به راشئ، دلته به کلیک وکړئ کمپوننټ اکټیویټي سیټ ټایټل، دا به کلیک کړئ د لیکلو لیست، کله به چې په دې باندې کلیک وکړئ نو شاته وځئ. چې شاته ووتئ نو بیا راسئ بېرته د هغې صفحې ته، اوس کتاب په اړه. د دې لپاره چې تاسو یو وړکۍ صفحه ښکاره شي نو تاسو په دغې جمع علامه باندې به کلیک وکړئ او دا ډیالوګ باندې وکړئ. کله چې ډیالوګ دلته به یو انګلیسي حرف ورکړئ، مثلا ډي. کله چې دا حرف ورکړ دلته به راشئ نیوز برخې ته. کله به چې دا باندې کلیک وکړ د کتاب په اړه نو ون کلیک باندې به کلیک وکړئ. چې ون باندې کلیک وکړ بیا به شئ کمپوننټ ته. کمپوننټ ته چې راغلئ دا ډیالوګ سیټ ټایټل یعنې ټایټل یې څه شي ده، دا کتاب په اړه بیا به چې کله چې د کوم رنګ مثلا ډیالوګ دلته موږ ډي انتخاب کړئ، دلته به هم ډي انتخاب کړئ. دلته به د بیکګراونډ ایمیج مثلا عکس ورکوي، موږ به دا عکس ورکړو فلحال. دا به سیټ میسج یعنې غټ نور متن دي، نور متن یې چې شي ده، مثلا دلته به نور میسج ولیکئ. مثلا سپوز د کلیپ بورډ کې یو متن ورته ښکاره کړئ، مثلا دا نو بیا باندې اوکې بټن باندې اضافه کوئ او د ډیالوګ ډي به انتخاب کړئ، دلته به ولیکئ سمه ده، مثلا سمه ده او که سمه ده باندې به بیا به هلته لاندې ولیکئ شو. کله چې غواړئ په سمه ده باندې کلیک وشي او بېرته ډیالوګ ختم شي نو تاسو هېڅ مه ورکوئ. که غواړئ یو بل هغه ورته مننه ورڅخه وکړئ، دا مثلا دلته به دا ټرسټ اضافه کړئ، دلته به ورته ولیکئ مننه، بس به دا دلته ثبت کړئ. دلته ثبت کړئ، مثلا ورکړئ ډیالوګ. دا به چې ثبت کړ دلته یو بل شی بس دا خلاص شو. اوس به راسئ په دغه اول به اوس به دلته راسئ، مثلا چې کاریال ته داخلېدل باندې کلیک وکړئ او لیست ته لاړ شئ، دلته به راسئ کمپوننټ ته، دلته به اډ کمپوننټ ووایئ، دلته به آی انټرنټ دا به اضافه کړئ، دلته به نوم ورکړئ، مثلا زما یو نوم ورکړئ. کله چې دا نوم ورکړه تاسو دلته راسئ سیټ سکرین نه بعد به سټارټ اکټیویټي ته راسئ، دلته به د لیست اکټیویټي ووایئ، دلته به چې د انتخاب وکړئ کومې صفحې ته لاړ شئ، لیست صفحې ته چې په دې باندې کلیک وشي. دا هم خلاص شو. دې نه بعد زموږ په اړه ورډ کلیک باندې به چې وکړ تاسو به دلته راسئ دغه ځای کې مثلا دا اوس هم چې ډیالوګ ثبت کړ، بېرته به راسئ ډیالوګ دا مثلا دلته هغه د کتاب په اړه او دا به زموږ په اړه شي. نور متن یې وربدل کړئ زموږ په اړه. دا هم ثبت شو. د نه بعد به نور کاریالونه مثلا کلیک پرې وکړئ او لیک خلاص کړئ. اوس به تاسو راسئ کمپوننټ برخې ته. کمپوننټ برخې ته چې راغلئ تاسو به دلته ولیکئ اکشن به اضافه کړئ، سیټ اکشن. دا به چې اضافه کړ بیا به اضافه کړئ سیټ فلاګ. فلاګ به اضافه کړ سیټ ډاټا، دا به هم اضافه کړئ. دا چې کله اضافه کړ دلته به سټارټ اکټیویټي دغه ټولو کې به انټرنټ انتخاب کړئ، مثلا دلته هم ده، دلته به اضافه کړئ مثلا اکشن مثال کال چاته کوئ، زنګ مثال د زنګ وایئ نو د لینک ویو مثلا دا ویو صحیح ده، ویو مثلا ویب سایټ ښکاره کړي یا لینک ته لاړ شئ، مثلا دلته به لینک اضافه کړئ http tb دا هم لینک شو. دلته مثلا سنګل ټاپ یا کلیر ټاپ هر یو شي انتخاب کوئ، مثلا یو کلیک پرې وکړئ صحیح، دا هم لینک شو. د لینک کار او د کاریال بندولو لپاره مثلا که غواړئ چې ډایرکټ کاریال بند شي بیا باید بعضې هغه
آخري بلاک ته نشي افیکټ ورکړي. که غواړئ پوښتنه وکړئ چې آیا کانال بند شي او که نه بیا به تاسو راسئ کته به راسئ مثلا زما داسې مینې سیټ به دا ولیکئ دا به لږ دې خوا راکږدئ بیا به سیټ میسج بیا به اوکې بټن او کینسل بټن او دلته به شو ډیالوګ کوي په اوکې باندې چې کلیک وکړي فینش افیکټي مثلا دلته به ډي انتخاب کړئ دلته هم ډي دلته هم ډي ټولو کې به ډي انتخاب کړئ دلته هم ډي مثلا دلته به کینسل کې ولیکئ نه یعنې نه غواړم وځم هو غواړم وځم یا وځم مثلا دلته ولیکئ آیا غواړئ ووځئ یا کاریال بندول او د کانال بندول دا هم اپلیکیشن نو دا د اپلیکونه ټول خلاص شول اوس به هم په رن باندې کلیک وکړئ د ویډیو به لږ ودروو د هم د کانال بندولې نن دې زموږ په اړه سمه ده نور کانالونه لږ راخلاص شي د کتاب په اړه مثلا د کتاب په اړه دا د نه بټن باندې مشکل نشته دا د لیکلو لیست دا خالي ده په راتلونکي ویډیو کې به دلته دې لیست جوړولو په اړه معلومات وړاندې کړو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارئ د خدای په امان